बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमंदो ज़यम स्तासुरोर मोहम्मद साकिब अलकोज़ई और नन बमुंगा द बायोफ्लाक टैंक बारे के बहस कऊँ। ज़्यादातर पर बायोफ्लाक के दरे किस्म टैंकुन इस्तेमालेगी। उड़ुम्बे तरपाल वाला यानी तरपोलिन टैंकुना गोल टैंक, द्वेम सीमेंटिन टैंक यानी चौरस टैंक और द्रेम द ज़्मके टैंक। दल्ता बमुंगा दो टैंकुन बारे की बहस कऊँ। यो दे तरपाल टैंक यानी तरपोलिन टैंक और बल दे सीमेंटी टैंक। लावल राजू तरपाल टैंक था। तरपाल टैंक माने खर्चा कम राजी, वक्त पे कम लगेगी या इंदा ढेर ज़र चिकम दे आगा जोड़ेगी। बल दा چې د یو ځینه بل ځای ته ډېر په اسانه طریقې سره منتقل کولی شي. او درېیمه ټول نه غټه فایده ده چې په وخت کې ضرورت دا ته خرڅولی هم شي. او په دې کې د نقصان ټول نه غټه خبره دا ده چې دې کې هر ټایم دا یره وي چې دا چېرته لیک نشي، سورې نشي، په هوایي ګولۍ باندې سورې نشي، څوک ماشوم چاړه چاقو باندې سورې نه کړي. نو په دې کې دا یره هر وخت چې کوم دی پړه کې موجود وي. او بل خواته سیمټي ټینک باندې ټایم زیات لګي، خرچه پې زیات راځي، خدا پوخ کار وي، ټینشن فری کار وي، لیټ وي خو ټیټ وي. او دې نه علاوه د دې دو قسمونو ټینکونو څخه خاص فرق نشته دی. معمولی فرقونه چې کوم هغه په کبانو فارم دوران کې پې اثر انداز کیږي خو هغه دونه خاص نه دي. لاول مونږ راځو د ترپولین ګول ټینکې جوړولو طریقې کار ته. په آی کې به اول مونږه د اوبو ډرینج یعنی د اوبو اخکو طریقه هغه معلومو. شروعات په زمونږ د هغې نه وي. دې دپاره به مونږ اول 3 انچي پیپ او 3 انچي البو اخلو او هغه به مونږ په پجري کې ښه فکس لګو. خو په دې کې به د یو خبرې خیال ساتئ چې البو او پیپ لګولو کې لیکیج نه وي، هغه په سلوشن باندې ښه مضبوط ورولئ. هر کله چې تاسو البو فکس ولګوئ، مضبوط ولګوئ په خښتې سره، کرش سره، بجري سره، نو د پیپ اخرنی سره به چې کوم دی هغه مین هول ته وباسئ. دلته به کوشش دا کوئ د یو په ځای که دوه کول ټینکې تاسو جوړوئ نو هغې فایده به ډېره وي. نو دغه رقم د بل ټینکې د ډرینج پیپ په هم تاسو مین هول ته راولئ. مین هول کې به ورته 3 انچي البوګانې او بیا هغې نه بعد چې کوم دی دغه پیپ د البوګانو څه فایده ده هغه به انشاءالله مونږ تاسو را روان ویډیو کې ښیو چې هغې فایده څه ده. د ګول ټینکې پیمایش مطابق بهر به ردې وخیجوئ. کوشش به کوئ چې دا ردې چې کم البو لګېدلې دا فکس البو لګېدلې د هغې لیول ته راولئ. هر کله چې د هغې لیول ته تاسو دا راولئ نو دا به تاسو د خاورو نه ډک کړئ او ښه مضبوط پې درمټ کړئ. درمټ دوران کې به دا خیال ساتئ چې کم دا پیپ تاسو دننه لګولې دا تاسو نه سوري نشي یا لیک نشي. نو په دې کې به د پیپونو ډیر خاص خیال ساتئ. هر کله چې تاسو دې کې د خاورې برایي وکئ د لیول مطابق نو بیا به یو 2-3 ردې د لیول نه بره ووهئ او دا سلوپ به جوړ کړئ. د دې سلوپ ډېرې زیاتې فایدې دي. د دې به ډېر خاص خیال ساتئ. 8 انچ نه ولا تر 10 انچ پورې تاسو سلوپ ساتلی شئ. سینټر طرف ته سلوپ جوړولو نه بعد او لیول کولو نه درمټ نه بعد د خپل ټینکې مطابق چې کوم فریم ورسره راځي یا خپله جوړوئ یا ورسره تیار راځي هغه به چې کوم دی ورکې ور فټ کړئ. فریم فټ کولو کې دا خیال وساتئ چې یو ځای پکې لوز نه وي بلکې ښه فټ راشي. او د هغې نه بعد چې کوم دی پی وي سی ټینکې یا ترپولین ټینکې به پکې فکس کېږدئ او سینټر هول دپاره پکې ترتیب برابر کړئ. سینټر هول به هغه دې طریقه باندې لګي 3 انچي پیپ به راولئ. په هغې کې به سوري وکړئ، ګڼ سوري به پکې وکړئ او د هغې د پاسه به چې کوم دی دغه کیپ یا بلاکر ملاویږي هغه به ورته واچئ ښه فکس. دې کې به دې خبرې خیال ساتئ چې کوم لاندې بیس دی دا به ښه مضبوط په کلیپونو باندې ولولئ چې دلته کې لیکیج نه کېږي. نو کوشش به دلته کې د یو خبرې کوئ چې دې لیکیج نه کېږي. د دې فایده دا ده چې کله تاسو ډرینج کوئ نو په هغې کې کب نه وځي بلکې صرف فضله. د سریې یا جال او د ترپولین ټینک په منځ کې به ډبل ترپال د کپړې خامخا ورکوئ چې دا جال دا سریه دا سیخ چې کوم دی هغه ترپال ته نقصان ونه رسوي.
کله چې تاسو ټینکۍ تیار شي نو هغه تاسو یو څو وارې چک کې اوبه پکې واچئ چې کوم ځای کې لیکیج وغیره هغه لیکیج چې کوم دی هغه تاسو برابر کې نو دا تاسو چې کوم دی ټینکۍ تیارې که اوسه پورې تاسو زمونږ چینل لایک کړی یا سبسکرایب کړی نه نو زمونږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ووهئ چې تر روانو ویډیوګانو معلومات تاسو ته ملاویږي او تاسو ته استفاده حاصلوئ په کامنټ سیکشن کې تاسو خپل رائے هم ورکولی شئ او په لینک کې واتس اپ نمبر هم موجود دی که تاسو نور څه تاسو پوښتنې نو هغه تاسو کولی شئ